बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी ګرانو کتونکو تاسو دی وخت کې ما سره ګورئ محمد غالب خان صاحب چې وفاقي منسٹر په تیر ګورنمنت کې پاتې شوی دی اوس هم سینیئر رهنما دی د موجوده حکومت د سیټل ګورنمنت ته مسلم لیگ نون او غالب صاحب تعلق واقعي تاسو پته ده چې وزیرستان سره دی نن به تاسو کو د افغانستان په حواله سره غالب صاحب تاسو څه ګورئ که یو طرف د پاکستان کې اندرونی ډیر زیات هغه د خودي وخت کې چې کم تاسو حکومت نون لیگ باندې ډېر غوتی اوچتي کی چې اکثر دی راشي نو د افغانستان معاملې خراب کی او تاسو څه نظر دی په دی حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم په ټولو کې فرست اف آل سړی ته پکار د خپل کور سیف وساتي کور کې څه مسلې مسایل وی کنه چې هغه ختم کو بیا پړوسی ملک سره تعلق چې دای کنه تاسو ته پته وي چې بینګ مسلم حضور صلی الله علیه و وسلم فرمایي چې د غونډي ډېر حقوق لري کنه نو بیا بینګ مسلم افغانستان خو د مونږ یعنی یو همسایه ملک هم دی او د تقریبا د صدینا د مونږ د دې خپل ځای کې دومره تعلق هیڅ بارډر هم د مونږ نه وکنه هیڅ ډیورنډ لاین نه وکنه انا جانا هیڅ مشکلات نه وی کنه زدا ایم چې افغانستان خو د مونږ پړوسی ملک دی کنه زدا سپیشلی از یو پاکستانای یو از وزیرستانای دا ټول خپل ملک ته افغانستان ته ایران ته بلکې ټول مسلم ممالک ته دا ما اپیل دی چې په خپل کې سره کینی یو یونټی جوړه کی کنه ټول ته پته ده چې حضور صلی الله علیه و سلم په قران مجید کې نو حضور چې فرمایلی دی هغه اعلی فرمایلی دی چې په ټول نه غړ دشمن دي تاسو مسلمانانو دي تاسو يهود دي نو نن کفار چې څومره دي هغه نن دې موږ په تماشا باندې دي کنه موږ ته پکار دي کنه چې په خپل کې سره کینو او یو حال راو بس یو یونټی جوړه کو او بل بینګ مسلم ټول مسلم ممالک ته پکار دي کنه نن په مسلم ممالک سپیشل په ایشیا کې څه حال دی کنه او دی وخت کې غالب صاحب چې موږ دا وایو چې کوس پنجاب ته جیرانو مشکل وای نو وخت به حکومت فیصله کړی و دی وخت کې د پښتنو تجرانو لکه تاسو ګورئ چې کوم بارډر بند شوی دی نو بارډر بندیدو باندې اربو په د پښتنو تجرانو غټ نقصان کیږي لګیا دا په دې باندې تاسو حکومت خپل حکومت ته نشو ویلې چې دا څه کوي تجارتانو په خپل ځای باندې مشکلات بل د افغانستان د مونږ خدا سوا چې د پاکستان خو ټول د معاش ذریعہ چې ودا پاکستان دی کنه نو هغه عوام ته هغه مونږ مسلمان ورونه دي کنه هغه ته څومره تکلیف دی نو هغه چې کوم یعنی امپورټ ایکسپورټ کاروبار کوي یا څوک ترانسپورټر دي کنه هغه ته خو یقیني چې ډېر سخت لاس دی ډېر سخت نقصان دی ورته نو زه دا وایم ما خو اول درته ول چې دغه سپیشلی حال دی چې په خپل کې سره کینو یو حال راو بس نو زمدا وایم غالب صاحب چې تاسو خپل پارټي ته ولې نه وای وزیر اعظم ته یغه تاسو خو اکسستا پارټي ته مکه د پریزنټ چې کوم حالاتي مورل چې دا فرست اف ال خو د کی پی کې ګورنمنت ریسپانسیبিলিټي جوړیږي بیا د مرکز بیسیکلی خو دا چې څومره د ریټ چې دا د حکومت دی کار خدا دی چې حکومت په دې باندې یو داسې یعنی هغه سټیپس واخلي کنه لکه صوبایي حکومت هم شي مرکزي حکومت خپل مسلم لیگ نون حکومت ته دا نه وای چې دا پښتون لیډرشپ دی وخت تاسو په دې معاملې کټه شي چې مو تجرګه ولا مقرره کوي تاسو لاړ شي په دې باندې جرګې مرکه صدا خبر اخلاصيږي اصل مسله کو ټوله په مونږ کې په کور کې دا ما حوال درته وویل چې مونږ په ټوله نه غټه بدبختی دا چې مونږ اول پلانینګ نه کوو مونږ بس صرف یا جګړه کوو پوښوي په زور په زبردستی باندې دا نه د شي حال دی زور د زبردستی خو یو ظلم کرا درېمي او یعنی یو به بنصافي تر درېمي دی الله په نافرمانی کې را درېمي نو زه دا وایم چې په کار دی چې موږ په خپل کې بیا سپیشلی موږ پښتون کو چې دا په خپل کې یو یونټي ها جوړا کو او بلی والای عمل جوړا کو او به سپیشلی ته خو پریزیدنت چې کوم د پی ټی آی حکومت کو 24 غنټه په جګړه کې دی کلاشنکوف دا خسته دی په خپل کې هغه الفاظ د کوي چې هغه سوال نه پیدا کیږي چې هغه د په غابن جوړ راشي کنه 24 غنټه د هغه کنځلې دي 24 غنټه نه خو دې وخت موږ ټاپک دا دی چې تاسو مشران پښتنه ویلې نه کټه کېږي په دې شو باندې چې د افغانستان معاملې په خپل باندې حل کړي ان شاء الله د موږ په کې پکې کې چې د نون کیم لیډرشپ ته کنه ان شاء الله هغه په دې کې ډېر انټرېستډ دی کنه خو په دې کې په دا په کار دي چې موږ په کې پکې کې د مختلف پالټي دي او سپیشلی پریزنټ چې کوم د ګورنمنت دی پی ټی آی کنه دا ټول تعصب ټول مصیبت پی ټی آی جوړ کړی دی د پی ټی آی ول ټول په خلا کې غاګيږي لاندې زمکه ته نه را درېږي کنه نو
ګراوند ریالټي ته به ګورئ. تاسو مستقبل کې هغه شته چې خپل کې راټول شي پښتون لیډرشپ خپل کې کینی کاغاره اره پټوي چې د پښتنو مسایل حل کړي. دا خو په کار د ټولو پښتانه ته د ټولو پښتنو د مشرانو د ریسپانسیبিলিټي ده. دا نن په دې باندې ډیره لوی ذمہواری ده. نو کدی د پی کې مستقبل د موږ د نسل مستقبل سیفټي غواړي نو بیا په کار ده چې موږ سره کېنو کني موږ نه به د مشر په ورځ ډېر لوی تپوس کېږي. دا د موږ د عوام د نر د ښځې د واړه د زاړه دغه لاسونه به د مشر په ورځ د موږ په ګریبان کوو ځکه چې موږ خو د دوی په وجه باندې مشران یو. نو چې دی نه وي د موږ کوم سټیټس دی که نه موږ ته په کار دی چې موږ د دوی شکریا ادا کړو و دوی دپاره تن من دن قربانۍ ورکړو. داسې خو نه داسې په اسانه سره خو موجوده چې کوم حالات دا حالات خو د اوس نه دي. دا حالات خو د ډېر وخت نه دي که نه. نو دا یوه په سنجیدګي سره دغه ناسته غواړي مذاکرات غواړي یوه فیصله غواړي یو اتفاق غواړي. ډېره مننه. غیر امپاسیبل ده. ډېره مننه. خوشحاله آباد.